ډېره زیاته یخني وه او یو بوډا سخر په لاسونو کې تسبیح نیولې وې چې د ده لاسونه د یخنۍ نه رپېدل. چې په دې ټیم کې د ده انګور راله، تسبیح یې د لاسه راکاږلې او د لاس یې کلک ونیول او رای کاږلو او دا بوډا سړی ځمکې ته راواچولو او د دې بوډا کمزوري سړي سپینه ګیره او مخ یې د خپلو خپو د لاندې راکاږلو او د سره یې داسې سلوک وکړو چې داسې سلوک خو څوک ځناورو سره هم نه کوي. د ده انګور به روزانه د ده داسې بېعزتي کوله، د کور ټول کار به یې پې کو، لوښي به یې پینځل، جارو به یې پې وهله او شپه ورځ به یې ورته بدې ردې ویلې. دا یو ډېره عبرتناکه کهاني ده د یو داسې کلي چې هلته یو نیک او ښایسته ځوان اوسېدو چې د هغه نوم عبدالله و، چې دا ډېره خوشنصیبه انسان و او دی د ماشوموالي نه الله تعالی ته ډېر زیات ګران و. د ده په ماشوموالي باندې د ده مور پلار مړه شوي وو او کله چې عبدالله زلمی شو نو ده د میوو یو باغ وکرلو. ټوله ورځ به یې په باغ کې محنت کو، فروټ به یې راشکول او بازار کې به یې خرڅول او د الله تعالی قدرت ته ګوره چې هېڅ قسم چینجې به د ده فروټو له نه راتله. کله چې به میوه پخه شوه نو عبدالله به دا ټوله میوه راوشکوله او د ماښام نه مخکې به کور ته رالو او د عبدالله داسې عادت جوړ شوی و چې ده به د خپل کور کار په خپله باندې کو. د ده رکوټې شان کور و چې په دې کې 2 کمرې وې او د ده په کور کې یو خشته غټ بوټی و چې د هغې سوري ته به دې ملاستو او آرام به یې کو او ماښام ټیم کې به یې د دې فروټو نه ځان له جوس ایستلو او څکلو به یې او د رکوټې شان باغ نه دله الله تعالی رزق ورکړی و او د دې رکوټې شان باغ نه به د ده ټوله خرچه راوتله. ده به د دې باغ نه فروټ راشکول او خرڅول به او خلکو به ده ته د فروټو کاروباري ویلې. یو ځل دله یو ځوان راله او ورته وویلې چې ستا دا کاروبار ډېر خشته چلیږي، ته داسې چل وکړه چې واده وکړه او چې ته واده وکړې نو ستا د کور کار به تا له ښځه کوي او تا ته به ډېره اسانتیا وي. عبدالله د دې ځوان خبره ومنله او یو نیکې جینۍ سره یې واده وکړلو او بیا به دا دواړه ښځه خاوند یو ځای ناست وو او د الله تعالی عبادت به یې کوو او دواړو به په خوشحالۍ باندې ژوند تېروو. خو عبدالله به د واده نه پس هم د خپل کور کار په خپله باندې کوو. کله کله به ورته ښځې ویلې چې د کور کار زه کومه که نه، ته ولې د کور کار کې؟ عبدالله به ورته جواب کې ویلې چې خیر دی، د کور کار کول خو سنت طریقه ده او د سنت مطابق زه خپل کار په خپله باندې کوم او هر وخت به خپلې ښځې ته ویلې چې ته د الله تعالی عبادت کوه، 5 وخته مونځ کوه او همداسې به په خوشحالۍ باندې د دې دواړو زندګي تېرېدله. بیا 2 کاله بعد دی له الله تعالی یو ښایسته زوی ورکړ چې د دې د زوی ډېر زیات ښایسته و. دی به خپل زوی سره ډېره زیاته مینه کوله خو چې کومې ورځې نه دا ماشوم پیدا شوی و نو د هغو ورځې نه به دا ښځه بیماره وه او بیا یو ورځ داسې راله چې دا ښځه مړه شوله، یعنې د عبدالله ښځه مړه شوله. بیا د عبدالله په سر باندې د زوی ذمېواري هم رالله. ده به د خپل زوی پرورش ډېر ښایسته طریقې سره کوو. ده به شپه ورځ عبادت هم کوو او د عبادت سره سره به د خپل زوی خیال هم ساتلو او بیا په دې کې ډېر وخت تیر شو او بیا د ده زوی ځوان شو او بیا عبدالله ځان سره دا سوچ کو چې زه زوی له واده وکړم او بقایا خپله ټوله زندګي د الله تعالی په عبادت کې تېره کړم. خو ده ته دا پته نه وه چې ده سره څه کېدو ولري. خو ده به خپل زوی سره ډېره زیاته مینه کوله او کله یې خپل زوی ته د مور کمې نو محسوس کړی او بیا عبدالله د خپل زوی واده وکړلو. د عبدالله په کور کې صرف 2 کمرې وې، یوه کمرې خپل زوی او انګور له ورکړله او په بلې کمره کې به ده د الله تعالی عبادت کوو. عبدالله اوس بوډا شوی و او اوس به د عبدالله زوی په پټي کې کار کوو او چې کله به دې پټي ته تله نو ده به خپلې ښځې ته ویلې چې زما د پلار خیال ساته، ځکه چې زما پلار د بچپن نه داسې زما ډېر زیات خیال ساتلی دی او اوس زمونږ د ښځې خاوند دا فرض جوړیږي چې مونږ د خپل پلار ډېر زیات خیال وساتو او دا یو خبره یاد ساته چې زما پلار ډېر زیات عبادت گزاره سړی دی، داسې څه کار مه کوه چې زما پلار پې د عبادت نه وځي. عبدالله دا خبرې وکړلې او پټو ته د کار دپاره روان شو. څو ورځو پورې خو به د عبدالله انګور د کور ټول کار کوو، لوښي به یې انځل، صفایانې به یې کولې. عبدالله چې به د ټول هر څه ته کتل ډېر زیات خوشحاله به و او د الله تعالی شکر یې ادا کو چې شکر دی زما انګور د کور ټول کارونه کوي ماله او اوس به زه ټول وخت د الله تعالی په عبادت کې تېروم. عبدالله چاردام وکړو، په لاس کې تسبیح او قرآن شریف راواغشتو او د باغ طرف ته روان شو. یو ورځ د عبدالله انګور د کمرې نه راونوتله. عبدالله ځان سره وویلې چې کیدی شي د دې طبیعت خراب وي او کیدی شي په دې وجه دې نن د سحر روټۍ نه وي پخ کړې. په دې وجه عبدالله په خپله باندې راپاڅېدو، اوړه یې واغږل، روټۍ پخه کړله او بقایا د ټول کور کار یې وکړلو او بیا د باغ طرف ته روان شو. او چې کله انګور راپاڅېدله او ویې کتل چې د کور ټول کار شوی دی او روټۍ هم پخ شوې ده نو دا ډېره زیاته خوشحاله شوله او دی بیا روزانه حساب سره دغه شان مکر شروع کو
عبدالله به د ټول کور کار کاوه او د هغې نه پس به په خپل عبادت کې مصروفه و او کله به هم د خپل زوی او د انګور نه ګیله نه کوله. یو ځل د عبدالله زوی وویلې چې بابا جان ته باغ ته مه ځه، بس د دې باغ کار ته اوس پرېږده، بس اوس زه یمه که نه، تا ته د باغ تلو هېڅ ضرورت نشته، اوس بس ته کور کې په آرام ناست اوسه او د الله تعالی عبادت کوه. عبدالله به ورته وویلې چې بچې په باغ کې محنت کول سنت طریقه ده او د خپل کور کار په خپله باندې کول هم سنت دي، په دې وجه زه کومه. زوی به ورته وویلې چې نه بابا ته اوس کمزورې شوې، ستا لاسونه اوس کمزوري دي، په دې کې اوس دومره زور نشته چې ته په دې باندې د خپل کور کار وکې، او کم ټیم کې چې زه ماشوم وم هغه ټیم خو ستا مجبوري وه، خو اوس ستا مجبوري نه ده. د کور کار به تا لاستا انګور کوي او د کور نه بهر کار ذمہواری زما ده، بس اوس ته صرف کمره کې ناست اوسه او د الله تعالی عبادت کوه، او تا ته چې څه قسمه څه پکار نو ته صرف ما ته یو ځل وایه، تا ته به هر څه میلاویږي. یو ځل د عبدالله زوی پټو ته کار لاړه، عبدالله په خپله کمره کې ناست و د الله تعالی عبادت یې کوو. بیا چې کله لږ وخت پس په کټ کې سملاسته، ټول ورځ په کټ کې پروت یې، بس ته پاسه که نه، دا د کور کار به څوک کوي چې ته په کټ کې پروت یې. د څونه وخت نه زه تا ته بهر ولاړ یم انتظار کومه چې دا بوډا به اوس راپاسي او د کور کار به وکړي. بیا عبدالله راپاسېده او سلو سلو بهر طرف ته را روان شو. انګور هم ورپسې شا شاته را روانه وه او بیا ورته چغه ووهله، زر که شا به ټول لوښي ووینځه او د لوښي انځلو نه پس به جارو هم وښې. عبدالله ډېر زیات ټوخېدو او بیا یې لوښي انځل شروع کړل، او بیا چې کله لوښي ووینځل نو انګورې ښه ډېرې کپړې راواغېستلې او دلې یې وروړلې او ورته یې ویلې چې دا ټولې کپړې ووینځه او بیا یې خورې که. بیا چې کله عبدالله کپړې انځل شروع کړل او نیمې کپړې ووینځلې نو د ماسپښین اذانونه شروع شول. عبدالله زر راپاسېده او 10 چاردام یې شروع کو، او 10 چاردام چې وکړو بیا ځان ته جانماز واچو، او بیا چې څنګه ځان ته جانماز واچو نو انګورې راله جانماز یې راواغېشتو او لرې یې ویشتو، او ورته یې ویلې چې تا ځان نه بانېګر جوړ کړی دی چې ګورم جانماز د پاسه به ناست دی، کار به نیمې کې پرېږدي او جانماز د پاسه به کښېنې. تا د خپلې کمرې حال کتلی دی، هر وخت د کمرې نه سقا بینونه راځي. عبدالله زر زر جانماز روچت کو چې کله ځان ته واپس جانماز واچو نو انګورې راله او جانماز د پاسه ودرېدله، او ورته ویلې چې تر هغې دې مونځ ته نه پرېږدم تر څو چې د کپړې انځل نه ختم کړې، شا به کپړې ووینځه. بیا چې کله عبدالله ټولې کپړې ووینځلې نو ځان سره سوچ کو چې زه به اوس لاړ شم او مونځ به وکړمه، خو د دې انګور بیا راله حکمونه یې پې شروع کړل او ورته ویلې چې ما به د خپلې مور کور کې روزانه ماسپښین ټیم کې د فروټو جوس کلو، او دلته ما ته نه جوس میلاویږي او د کور کار هم ټول زما په سري، او غوږونه کولو کا او زما دا خبره په غور باندې ووره. کله چې ستا زوی د کوره بهر کار له لاړ شي نو ته به پخپله راپاسې او د دې کور ټول کار به کې، او زه ستاسو نوکره نه یم چې زه به تاله روټۍ پخومه او زه به ستاسو کپړې او لوښي وینځم، دا کارونه زما نه کېږي. عبدالله خوار به ټول ورځ د کور کار هم کو، او څومره چې به هغه ته موقع میلاوېدله نو د الله تعالی عبادت به یې هم کو، او د ډېر زیات بوډاوالي په وجه باندې دی ډېر زیات کمزوري شوی و، او د چې به ټول ورځ د کور کار کو او بیا به د الله تعالی عبادت کو نو د ده خوب به نه پوره کېده او دی رو رو بیا بیمار شو. یو شپه دی ټوله شپه د الله تعالی په عبادت کې مصروفه و، د شپې د تهجد نه واله تر سحر مونځه پورې دی د الله تعالی په عبادت کې لګیا و، او بیا چې د ورځې کار کو هم به یې د الله تعالی نوم غشتو او د الله تعالی عبادت به یې کوو، ځکه چې د ځان سره ویلې چې ډېر وخت شو چې ما په صحیح طریقه باندې د الله تعالی عبادت نه دی کړی. او بیا په درېیمه ورځ چې ده کله لوښي انځل نو د ده د لاسه به لوښي پرېوتل او صحیح طریقې سره د لوښي نه شو انځلی. انګورې پرې راله نو دا لوښي به یې راواغېستل او د ده په لاسونو باندې به یې ورلړه کړل، او ورته به یې وویلې چې دا لوښي واپس ووینځه، موږ څه ځناور خو نه یو چې په دې څښا لوښي کې به روټۍ خورو. دې خوار به په دویم ځل دغه لوښي ووینځل، بیا د لوښي انځل چې په ده باندې سر وګرځېده او د لوښو د پاسه را پرېوتو. دا ظالمه انګورې چې راله او ویې کتل نو په خپو یې وله لتې ورکولې، او چې کله د دې په لتو باندې دغه بوډا سړی راپانسېده نو دې ځان سره ویلې چې دا دې اوس مکر کوي، او بیا ترې روانه شو او خپلې کمره کې سملاستله. بیا چې کله د دروازې د ټک ټک اواز رالو، د انګورې چې کله رامنډه کړې او د کمرې نه بهر رووتل او ویې کتل نو عبدالله هماغه شان په دې یخنۍ کې په دغه اوبو کې پروت و. د عبدالله زوی چې څنګه دروازه کې راښکاره شو خپل پلار ته یې وکتل نو رامنډه یې کړلې، او بیا د ښځې نه تپوس وکړو چې ولې د لوښي انځل څه، د ده لاسونه خو د صابون څخه دي. ښځې ورته وویلې چې ما خو ده ته د کار دپاره نه دی ویلې، خو په اصل کې د ده پخپله د شورو نه د کار کولو عادت دی او دی خپل کار پخپله باندې کوي، خو اوس په دې خبرو کې ټیم مه ضایع کوه، زر زر دی چېرته حکیم له بوځه. بیا زوی زر زر خپل پلار حکیم له بوتلو.
حکیم ولا دوايانې ورکړلې، ورته ویلې چې د خوراک ډیر خیال ساته ځکه چې دا ډیر زیات کمزوري شوی دی او دته د آرام کولو ضرورت دی او ما ته داسې لګي چې د خوب نه پوره کیږي او د په مخ باندې ستړیوالی ښکاري. عبدالله که غوښتلی و نو ټول ارسې خپل زوی ته ویلی شو، خو عبدالله د خپل زوی کور خرابول نه غوښتل. نو دا انګور واپس د خپل سخر طرف ته راله او ورته ویلې چې بوډا سړیه بس ته پاسه کنه تر کې مې به داسې بهانې کې دا وګوره کور څومره سخا شوی دی او تا دلته مکر شروع کړی دی. بیا عبدالله د الله تعالی نوم واغشتو او ډیر په مشکله باندې راپاسېده او چې څنګه راپاسېده نو ټوخی پې ولګېدو او بیا ټوخي سره سره په ده باندې سابندي هم راتلله. نو د ځان سره دا سوچ وکړو چې زه به ځان له چای پخه کړمه چې زما د مرۍ ورسره لږه شان ټیک شي، د هغې نه بعد به لوښي ووینځم. بیا چې چای پخولو دپاره د لوښي راواغشتو نو انګورې جارو لاس کې نیولې وه او د ده طرف ته رالو ورته ویلې چې راځه شابه اول صفایانې وکړه. بیا به د غټې غټې څاګانې اغشتلې او په 2 غنټو کې د لږه شان صفایي وکړله ځکه چې دی ډېر زیات بیمار و. بیا د ځان سره سوچ وکړو چې دا کارونه خو نه ختمیږي، داسې چل به وکړمه چې زه به اوس لږ شان تلاوت وکړمه. بیا دی په کمزورې بدن راغې او داس چاردامې وکړو او په ډچېدونکي لاسونو باندې قرآن شریف راواغشتلو او د قرآن پاک تلاوت یې شروع کړو. بیا چې کله دی ظالم انګور ته پته ولګېده چې د ده سخر د قرآن پاک تلاوت کوي نو جارو یې راواغشتله او د ده طرف ته راله او په جارو باندې ووخو، خو عبدالله خوار چپ ناستو او د قرآن شریف تلاوت یې کو. دغه ظالم انګور 3 ځله په جارو باندې عبدالله په اوږو باندې ووهلو چې د ډیر زیات درد د وجې د سترګو نه اوښکې لاړلې او بیا قرآن پاک بند کو او پاسېدلو او ویلې چې بچې اوس خو زما نه نور کار نه کیږي او زما جسم اوس کمزوري شوی دی، په ما کې اوس دومره طاقت نه وي. بیا ورته دغه ظالم انګور وویلې چې غوږونه کلو کا او دا خبره په غور سره وره، دا ته چې کم مکر کې او په ځمکه باندې ځان راغورځې دا به زما په مخ کې نور نه کې، ګینې زه به تا د کوره وباسم. په تا باندې څومره ډېرې پیسې لګي او څومره ډېرې دوايانې دله روړو او د هغې باوجود هم ته ټیک کېږي نه. زه شابه اوس د ټول کور کار وکړه او ستا د زوی د راتګ ټیم برابر دی او که تا خپل زوی ته دا خبرې وکړې نو زه به ستا د زوی کور خراب کړمه. عبدالله ډېر ټوخېده او دا دمکیانې اورېدلې او بیا دا نیک انسان راپاسېده او جارو یې راواغشتله او د ټول کور صفایي وکړله او ده چې به صفایي کوله نو ساه به یې بندېدله او بیا د زر خپلې کمرې ته منډې کړلې او دوی پسې ګرځېدلو او بیا یې دوایي راواغشتله او بهر طرف ته یې رامنډه کړلې او بیا چې کله ګیلاس راواغشتلو نو دې ظالمې انګور ته دوی د لاسه واغشتله او په کچره کې ورلاړه کړله او ورته یې ویلې چې 2 نظر ته چېرته مرې. او بیا عبدالله په ډېر مشکله باندې د ټول کور صفایي وکړله او بیا چې عبدالله د شپې په خپلې کمره کې د الله تعالی عبادت کوو نو ویلې چې یا الله زما زړه دا غواړي چې زه د دې کور نه چېرته لرې لاړ شم ځکه چې په دې کور کې زه ستا عبادت صحیح طریقې سره نشم کولی. عبدالله ټوله شپه په جانماز باندې ناست و جړلې او ځان سره دا سوچ کو چې زه به څه کومه. او بیا چې کله تهجد وکړل او فارغه شو نو خپله منسلی راواغشتله او تسبیح یې اوچتې کړلې او په لاس کې قرآن شریف راواغشتلو او د خپل کور نه د ځنګل طرف ته روان شو. د سحر اذان شروع و، عبدالله سیده روان و او ده ته په خپله هم پته نه وه چې دی به چېرته ځي. سحر یخه هوا لګېدله او دې سحر کې ده ته دا محسوسېدله چې هر یو څیز په دې سحر ټیم کې داسې لګي چې د الله تعالی عبادت کوي. بیا عبدالله د سحر منځ شروع کو، د قرآن شریف تلاوت یې وکړو او بیا چې څنګه تلاوت شروع کړلو نو په بوټو کې چې کومې مرغۍ ناستې وې هغې د ده خوا ته رالې او په غور باندې د ده تلاوت اورېدلو. او بیا چې کله لږ وخت تیر شو نو ده وکتل چې نور راوختو او خلک د کورونو نه راووتل او په خپلو کارونو کې مصروفه شول او عبدالله ته په خپله هم دا پته نه وه چې دی سیده را روانو خو دی اوس کومې علاقې ته راغلی دی. بیا عبدالله سترګې پټې کړلې، په لاسونو کې تسبیح راواغشتلې او د الله تعالی عبادت یې کوو چې په دې کې د ده غوږونو ته د ماشوم د ژړا آواز راغی چې ماشوم ډېر په تیزه باندې ژړل او دا اوازونه داسې وو چې د دې نه پته لګېده چې څوک ماشوم ډېر په تکلیف کې دی. ده چې کله سترګې کلو کړې نو ویې کتل چې یو سړي یو ماشوم په غېږ کې رجوت کړی دی او روان دی. عبدالله د دغه سړي طرف ته ورغی او ورته وویلې چې دا ماشوم ولې ژاړي. دغه سړی مجبوره و، ماشوم ورته ډېر زیات ژړل او په تکلیف کې و او ده دا غوښتل چې چېرته حکیم له لاړ شي. دغه سړي عبدالله طرف ته ډېره توجه ورنه کړله او سیده روان شو. عبدالله ورله چغه ورکړله او ورته ویلې چې د دې ماشوم په جسم کې زهر دی او که چېرته په 10 منټو کې دننه د دې علاج ونه شو نو خدای مکه دی به مړ شي. بیا دغه سړی حیرانه شو او د ځان سره دا سوچ کو چې دې بزرګ سړي ته د دې څنګه پته ولګېده چې زما زوی له ټک ورکړی دی. بیا دغه سړی زر د عبدالله طرف ته رالو او ورته ویلې چې ته زما د زوی علاج کولی شي او زما زوی له چېرته زهریله شیز ټک ورکړی دی.
بیا عبدالله د ماشوم لاس ونیولو او ځان سره دواګانې شروع کړلې او چې په کوم ځای باندې دغه ماشوم لا سټک ورکړی و په دغه ځای باندې دواګانې چوف کړلې او بیا د خولې نه لږې شان لاړې راواغېستلې او ورباندې ومږلې او بیا عبدالله درې ځل همداسې وکړل چې په دې سره ماشوم جړه بس کړله او راپاسېدو او ګرځېدل یې شروع کړل. دغه سړی زر زر راغی د عبدالله لاسونه ښکل کړل او ډېره زیاته شکریه یې ادا کړله او دغه سړي وویلې چې ته خو زما د زوی دپاره خدای پاک یو فرشته ثابته کړلې او په دې علاقه کې ما ته په ډومبي ځل ولیدلې. ته د کوم ځای نه راغلې؟ ستا کور کوم ځای دی؟ عبدالله مسکی شو ورته ویلې چې په دې دنیا کې که څوک وایي چې دا زما خپل کور دی نو دا خو دوکه ده. موږ خو دې دنیا کې مسافر یو او زه خو دا غواړم چې د الله تعالی ښه ډېر عبادت کوم او ما همیشه دپاره په ځنګلو کې عبادت کړی دی او زه اوس داسې ځای پسې ګرځم چې هلته زه صرف د الله تعالی عبادت وکړی شم. دغه سړي ورته وویلې چې ای د الله تعالی نیک بنده ته ما سره لاړ شه زما کور ته او زه به په خپل کور کې تاله د یو داسې ځای بندوبست وکړم چې ته به پکې د الله تعالی عبادت کې او تا زما د زوی علاج وکړو زه ستا دپاره اوس دومره خو کولی شم. عبدالله ورته وویلې چې نه بچې شفا ورکولو والا ذات خو د الله تعالی ذات دی. بیا دغه سړي د نیک انسان ځان سره راوستو او کور ته رالو او بیا دله یو ځان له شان کمره ورکړله او ورته ویلې چې په دې کې ته خپل عبادت کوه. په دې کور کې دې سړي سره خور او زوی اوسېدل او د دې سړي ښځه مړه شوې وه او د ده د خور اوسه پورې لا واده نه شوې او د ده د خور یو ډېره نیکه ښځه وه او د دې دا خواهش و چې زه د الله تعالی دین زده کمه او هغه خور کمه. بیا دې ډېر په مینه باندې عبدالله لا روټۍ روړله. بیا عبدالله ډېر په مینه باندې د دې په سر باندې لاس کېښولو او بیا ته روټۍ واغېستل او روټۍ وخوړله. دا به هر وخت عبدالله سره ناسته وه او هر وخت به عبدالله نه د قرآن شریف ترجمه زده کوله او بیا ورو د دې نه یو ډېر عبادتګزاره ښځه جوړه شوله. د دې سړي کور ډېر زیات رکوټې و خو په دې کې ډېر زیات سکون و. دې سړي سره یو رکوټې شان د فروټو باغ و خو چې د کمې ورځې نه عبدالله د دې کور کې قدم ایښی و نو دغه باغ کې وله خدای پاک ډېر زیات برکت واچو او په دغه باغ کې به بیا ډېر زیاته میوه کېدله او دغه سړي به د دغه فروټو نه خشته خشته جوس کو او عبدالله له به یې ورکول او په عبدالله به یې څکل او بیا چې ورو د علاقې خلکو ته پته ولګېده چې د دې نیک سړي په لاسونو کې الله تعالی شفا ایښې ده نو بیا به د علاقې خلک د بیمارۍ علاج دپاره د ده طرف ته راتلل او د دې علاقې خلکو به د ده ډېر زیات عزت کو. حالانکه دې څه حکیم نه و ده به څه داسې خاص علاج نه کو خو دې د الله تعالی یو نیک انسان او الله تعالی د ده په لاس کې شفا ایښې وه. ده به د قرآن شریف آیاتونه ویل او په خلکو به یې چوف کول او خلک به الله تعالی هغې سره ټیک کول. عبدالله به هر وخت د الله تعالی عبادت کې مصروفه و او چې کله نه دی د دې کور ته راغلی و نو د دې په کاروبار کې ډېره زیاته فایده وشوله او د لرې لرې نه به خلک دله علاج ته راتلل. عبدالله دلته ډېر زیات خوشحاله و او د ده صحت هم ټیک شوی و خو ده ته به خپل زوی ډېر زیات رایادېده او دی به هر وخت په دې سوچ کې و چې زما زوی به داسې قسم ښځې سره څنګه ژوند تېروي. بل طرف ته د ده زوی شپه ورځ په ځان باندې یو کړي و او خپل پلار پسې ګرځېده او هر وخت په خپل پلار پسې خفه و او د دې خفګان او د پریشانۍ په وجه باندې به د ده نه په ټي کې صحیح کار هم نه کېده خو د ده ښځه په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله وه او ځان سره به دا سوچ کو چې دغه بوډا سړي نه خدای پاک خلاصه کړمه خو دې ته دا پته نه وه چې دا خوشحالي صرف د دې د څو ورځو دپاره میلمانه ده. او بیا چې کله د غلې کټکولو ټیم راغی نو غله ټوله برباده شوې وه او په هغې کې ډېر زیات نقصان وشو. په باغ کې میوه ورو کمه شوله او بیا چې د کور حالات ورو خراب شو نو د ده ښځې خپل اصلیت ورو را مخامخ که. خپل خاوند سره به هر وخت خوله واله او بدتمیزي به یې کوله او جګړې به یې ورسره کولې او چې کله به د دې خاوند پټو ته کار له نه تلو نو پیغورونه به یې وله ورکول او د کور کار به یې موله نه کو روټۍ به یې موله نه پخوله. په خپله به یې ځان له خشته روټۍ تیاره کړله وبه یې خوړله او چې کومه به د دې نه پاتې شوه نو هغه خرابه لږه ډېره روټۍ به یې خپل خاوند له ورکوله. د دې خاوند به داسې ګڼله چې کیدی شي کور کې هر څه ختم شوي دي په دې وجه ماته سړه روټۍ میلاویږي خو ده ته دا پته نه وه چې د ده ښځه خشته خشته خوراکونه کوي په خپله باندې. خو بیا ده ته د خپلې ښځې د رویې نه پته ولګېده چې زما پلار به زما د ښځې د رویې د وجې دا کور پرېښی وي او تللی به وي او زما پلار به ټوله ورځ په کور کې عبادت کو او د دغه عبادت په وجه باندې به الله تعالی زموږ په رزق کې ډېر زیات برکت اچولی و او کله نه چې زما پلار زموږ د کور لاړه نو زموږ د رزق نه برکت هم پاسېده او بیا به د خپل پلار په شان دی هم هر وخت د کور ابارو او د فروټو باغ کې به یې کار کو او څو ورځو پورې به دې کور ته نه راتلو. یو ورځ دې فروټو خرڅولو دپاره یو بل علاقې ته لاړه چې هلته یو د فروټو بل کاروباري و چې هغه سره ډېر خشته خشته فروټ او چې کله د دې خشته فروټو ته وکتل نو ده ته خپل پلار را یاد کو
او بیا دې دواړو کاروباریانو یو بل سره خبرې کولې چې د ده نظر په یو کچه شان کور باندې پرېوته چې دغه کچه شان کور د بهر نه ډېر زیات خشته ښکارېده. بیا چې د دې کاروباري سره د فروټو خبرې کولې نو د دې تپوس وکړو چې په دې کور کې څوک اوسېږي. نو د کاروباري ورته وویلې چې او ما سره یو بوډا سړی دی چې یو ډېر نیک سړی دی اوسېږي را سره او فی الحال خو د هغه د عبادت ټیم دی. که ته هغه سره ملاوېدل غواړې نو د مازدیګر لمونځ نه پس به ورسره ملو شي. او بیا دغه نیک سړي سره د ملاوېدو دپاره دې دغلته د بوټي لاندې کېناسته انتظار یې کو او هغې پورې دغه سړي د ده ډېر زیات خیال وساتلو او ډېره مېلمستیا یې وله وکړله. بیا لږ وخت پس د مازدیګر اذان وشو. بیا دې دواړو د مازدیګر لمونځ وکړو او واپس رالل د دغه بوټي لاندې کېناستل او بیا لږ وخت پس د دغه کچه کور دروازه کلو شوله او بیا چې کله دروازه کلو شوه نو دوی سیده ودرېدلو او بیا چې کله د ډېر وخت پس خپل پلار طرف ته وکتل نو د خپو نه یې ځمکه وتښتېدله او ځان سره یې ویلي چې دا خو زما والد صاحب دی. د ده په سترګو کې ډېرې اوښکې رالې. بیا چې کله عبدالله خپل زوی ډېر وخت پس ولیده نو د ده په سترګو کې موښکې رالې. بیا دې دواړو رامنډه کړلې او یو بل له کلکه غاړه ورکړله او دغه سړي دې دواړو ته په حیرانتیا باندې کتل. بیا ورته زوی ویلي چې بابا تا سره د ملاوېدو دپاره زه ډېر زیات وترسېدم او زه داسې ترسېدم څنګه چې یو کپ د اوبو نه روباسي او هغه د اوبو دپاره ترسېږي. عبدالله ورته وویلي چې زه م تا پسې ډېر زیات خفه وم او ته به ما ته ډېر زیات یادېدلې خو ما څه کړي وو زما مجبوري وه او ستاسو کور کې ما صحیح طریقې سره عبادت نه شو کولی. او دغه خوا کې سړي دې طرف ته په حیرانتیا باندې کتل. بیا ورته عبدالله وویلي چې دا زما زوی دی. دغه سړی حیرانه شو ورته ویلې چې تا مونږ ته اوسه پورې دا ولې نه ویلې چې ستا یو زوی هم شته. بیا عبدالله دغه سړي ته اشاره وکړله او یو سیټ ته بوتللو او ټوله خبره یې ورته وکړله چې دغه شان زما انګور به زه تنګولم او زه به عبادت ته نه پرېښولم خو ما دا خبره د خپل زوی نه پټه کړې وه او ما دا نه غوښتل چې زما د زوی کور خراب شي. بیا عبدالله د خپل زوی طرف ته رالو ورته ویلې چې بچې زه به دلته همدې سړي سره یم او تا ته چې زه کله م رایادېږم نو دلته ماله راځه او ما سره به ملاوېږي. زوی ورته وویلې چې نه بابا جان زه خو تا پسې ډېر زیات وګرځېدم او ستا نه بغیر زمونږ په کور کې هېڅ قسم برکت نشته او نه ستا نه بغیر زما خپل کور کې زړه لګي او ما ته خو خپل کور ستا نه بغیر داسې لګي لکه ادیره. بیا د عبدالله زوی د ماشومانو شان ضد شروع کو چې نه بابا ما سره به ځې او بیا عبدالله هم د خپل زوی ضد پوره کولو دپاره تیار شو. او بیا چې کله عبدالله د دې ځای نه روان شو نو دغه سړی او د ده خور او د ده زوی دا ټول په ژړا شول ځکه چې دوی دا نه غوښتل چې دا نیک انسان د دوی د کوره لاړ شي خو دی د خپل زوی نه مجبوره شو او خپل زوی سره روان شو او د ده زوی هم د ډېرو ورځو نه خپل کور ته نوتلې او بیا چې ډېر ورځې پس دا دواړه خپل کور ته رالل او دروازه یې وټکوله نو د ده ښځې دروازې طرف ته رامنډه کړله او تپوس یې وکړه چې څوک دي. خاوند یې ورته وویلې چې دروازه کولو که زه یمه. بیا چې کله ښځې دروازه کولو کړه او مخامخ یې دواړو ته وکتل نو ډېره زیاته حیرانه شوه او ځان سره ویلې چې زما د سکون بربادولو دپاره دومره ډېر وخت پس دا بوډا بیا را پیدا شو. دغه نیک سړي چې کله خپل انګور ته وکتل نو پې شو چې زما انګور زما په راتګ باندې خوشحاله نه ده. ښځې سلام وکړو ډایرکټ دننه لاړه. بیا چې کله د ماښام روټۍ تیاره شوه نو د عبدالله زوی چې کله د عبدالله راغوښتلو دپاره روان شو نو ښځې ورته وویلې پرېږده چې ارام وکړي او زه به روټۍ یوسم د هغه کمرې ته د هغه دپاره. خاوند ورته وویلې چې نه ډېر وخت شو بابا جان مونږ سره یو ځای روټۍ نه ده خوړلې او نن به بابا جان مونږ سره کینی او مونږ ټول به یو ځای روټۍ خورو. بیا ښځې تندې راچولې او روټۍ تیارولې شروع کړل. بیا دواړه پلار او زوی کېناستل او ډېر په خوشحالۍ باندې روټۍ خوراک شروع کو او د عبدالله روټین هماغه رنګ و. د ماسخوتن روټۍ خوړو نه پس په دې ناوخته پورې ناستو عبادت پې کوو او بیا به ټوله شپه تهجد کول او د قرآن شریف تلاوت پې کو چې په دې کې به پې سحر شو. د عبدالله انګور به ده ته کتل او په خاموشۍ سره به یې دا ټول هر څه برداشت کول ځکه چې د دې خاوند په کور کې و. او بیا چې کله د دې خاوند څنګه د کوره ووتو نو دا لاړله د خپل سقر طرف ته ورله کټله یې وله لتې ورکولې او ورته یې ویلې چې بس ته اوس پاسه او د ټول کور صفۍ وکړه او بیا ورته بدې ردې ویلې ورته یې ویلې چې زمونږ د کور مخکې نه حالات خراب دي د روټۍ خوراک دپاره څه شته نه ته پکې لا بیا لا پیدا شوې چې هر وخت پروت یو د مفتو روټۍ خورې او ما خو دا سوچ کو چې ته به چېرته مړ شوې بېغمه شوې به یم درنه. عبدالله چپ و راپاسېدو او صفایانې وکړلې او بیا لوښي وینځل او بیا ټولې کپړې وینځلې او بیا چې کله د خپلې کمرې صفۍ کوله نو په دې کې د ده زوی رادننه شو. چې کله زوی وکتل چې زما پلار لګیا دی صفۍ کوي نو ورته یې ویلې چې بابا جان تا ته څه ضرورت دی چې ته د کور کارونه کې ستا انګور شته که نه دا ټول کارونه به هغه کوي که نه ته ولې پریشانه کېږې. بیا چې کله انګور وکتل نو رامنډه یې کړلې
او د خاون په مخ کې مکر کو ورته ویلې چې بابا جان زه تا ته وایم چې ګوره ته آرام کوه، خو ته زما خبره نه منې، بیا هم راپاسې ټول کارونه په خپله باندې کې. زه کومه که نه دا ټول کارونه دله زه کومه که نه، بس ته آرام کوه، او دا خو ستا د آرام کولو عمر دی. او همدغه شان به دې انګور روزانه په خپل سقر باندې د کور ټول کارونه کول، او د دې کارونو په وجه باندې به د ده نه عبادت پاتې شو او کله به تې مونځ هم پاتې شو، ځکه چې د دې انګور له به په دې باندې غوسه ورتلله. او په دې کې ورځې تېرېدلې. یو ورځ ډېره زیاته یخني وه او دې بوډا په یخنۍ کې لوښي انځل، او دې په لوښي انځلو کې لګیا و چې په دې کې د کور دروازه کلو شوه او یو جینۍ رادننه شوله. او دا هماغه جینۍ وه چې د چا په کور کې دا بزرګ سړی پاتې شوی و او د الله تعالی دین یې ورته ښولی و. دغه جینۍ چې وکتل چې دا بزرګ سړی لګیا دی لوښي انځي، نو تپوس یې ترې کړو چې ته ولې لوښي وینځې او ستا انګور څه شوله؟ عبدالله چې کله دې ته وکتل نو ډېر زیات خوشحاله شو او بیا ورته وویلې چې بچې زما د انګور په سر باندې ډېر زیات درد و، په دې وجه ما ځان سره دا سوچ وکړو چې لوښي به زه په خپله باندې وینځمه. لوښي ټول سقا پراته او ښه خبره نه وه. ته خپل باره کې وایه ته څنګه یې، ښه یې؟ دې ورته وویلې چې بابا زه خو ښه یم، خو زما په خپل کور کې زړه نه لګي، او د کله نه چې ته دغه کوره تلې نو زما ورور هم ډېر زیات خفه وي او زه هم ډېره زیاته خفه یم. دغه جینۍ به عبدالله ته د خپل پلار په نظر باندې کتل، او د دغه جینۍ هم د الله تعالی عبادت کولو سره ډېر زیات شوق و، او دې د عبدالله نه ډېر زیات د دین تعلیم یې زده کړی و. او چې کله به دا جینۍ عبدالله سره ملاوېدله نو خپل پلار په نظر به یې ورته کتل او خپل پلار به ورته رایادېده، او عبدالله به هم دې له د خپلې لور شان مینه ورکوله. خو نن چې کله دا دې کور ته رادننه کېدله او په دې حالت کې عبدالله ولیده نو ډېره زیاته خفه شوله او ورته یې ویلې چې بابا جان ستا طبیعت صحیح نه لګي او په دومره ډېره یخنۍ کې ته لګیا یې لوښي انځې، پرېږده دا کار به زه په خپله باندې وکړمه. بیا دغه جینۍ دا نیک انسان د ده کمرې ته راوسته چې په دې ټیم کې د ده زوی کور ته رادننه شو، او بیا خپلې ښځې نه تپوس وکړو چې بابا جان چا سره خبرې کوي. ښځې ورته وویلې چې ما ته خو پته نشته چې چا سره لګیا دی. بیا چې کله دا دواړه ښځه خاوند رالل چې وګوري چې بابا جان چا سره لګیا دی خبرې کوي، دغه جینۍ چې کله بیا دې ته وکتل نو ودرېدله، دا مکمل په حجاب کې وه. بیا ورته سلام وکړو او بیا د عبدالله زوی خپلې ښځې ته ټوله کیسه وکړله او ورته یې ویلې چې دا جینۍ زما د بابا جان د لور په ځای باندې ده. بیا عبدالله خپلې ښځې ته وویلې چې دې مېلمنې له چای تیاره کړه، او بیا عبدالله د دغه ځای نه روان شو ځکه چې ده ته پته وه چې دا جینۍ ستر کوي. بیا د اوبو یو ګیلاس راواغېشتلو او دغه جینۍ طرف ته یې راوړلو او له یې ورکړو. دغه جینۍ د اوبو دا ګیلاس راواغېشتلو او عبدالله له یې ورکړو، ورته یې ویلې چې بابا اوبه وڅښه او ستا خو دا ساه ډېره بنده کېږي. انګور یې ورته وویلې چې نه بابا خو صحیح دی، بس لږ شان ټوخې پې لګېدلې دی، او ورته یې ویلې چې دې دوی هم نه خوري که نه او په خپله باندې لګیا شي کارونه کوي، ځکه چې د ده مخکې نه دا عادت دی، او زما د دې کور ته راودېدو نه مخکې به هم د خپل کور ټول کارونه په خپله باندې کول. دغه جینۍ ورته وویلې چې ته دې کار ته مه پرېږده که نه، او چې دې کله په خپله باندې کار کوي نو ته ورځه د لاسه یې کار اخله او دې کېنوه او ورته وایه چې ته صرف د الله تعالی عبادت کوه. بیا دغه جینۍ عبدالله ته وویلې چې بابا تا ته خو پته ده که نه چې زه ماشومانو ته د قرآن شریف سبق ښیم، او بیا ورته وویلې چې بابا ما ته دوا وکړه چې زه خپل مقصد کې کامیابه شم، او بیا یې اجازت واغوښتلو او دغه ځای نه روانه شوله. بیا عبدالله په خپل کټ کې ملاست و او تسبیح راغښتې وې او ذکر یې کو. دغه ظالم انګور د ده کمرې ته رالله، تسبیح یې راواغښتلې او لرې یې وویشتلې او ورته یې ویلې چې دا بقایا کار به څوک کوي، او تر کومې چې ته دې کور کې اوسېږې نو دا کارونه به هم ته کې، او تا ته خو خپل زوی ډېر زیات ګران دی که نه، دغه کارونه هم ته کوه. عبدالله ورته جواب کې ویلې چې بچې چې ما ته څومره ډېرې خبرې کې کوه راته بې عزته کوه مې، خو دا تسبیح لاندې مه لړه کوه او په دې باندې الله تعالی ناراضه کېږي. انګور خپل سقر د لاسه ونیو او د کمرې نه بهر طرف ته ولدیکه ورکړله او ورته یې ویل چې زه بوډا شابه د کور کار وکړه، او څومره په محنت باندې چې ته عبادت کې همدغه شان په محنت باندې د کور کار کوه شابه، او دومره محنت که تا د کور کار سره وکړو نو ته به ټول د کور کار وکړی شي. عبدالله خوار بیا په بوډا ځان راپاڅېده او صفایانې شروع کړلې، او بیا چې کله جارو وخله نو د ځمکې نه ډېر زیاته دوړه راپاڅېده چې په دې وجه په ده باندې ټوخې ولګېدو، او دی بیا ډېر زیات ټوخېدو او په دغه ذهن کې ناست و. خو دغه ظالم انګورې مخامخ ولاړه او کتلې ورته، او بیا ورته وویلې چې بوډا سړي زر زر د کار ختم که، شا به د کور ډېر زیات کار پروت دی. نن دې بزرګ سړي ډېر زیات کار کړی و او روټۍ هم نه وه خوړلې، او نن د ده انګور دې مونځ کولو ته هم نو پرېښې، خو د ده ژبه د الله تعالی په ذکر کې مصروفه وه، او هر وخت به یې په خپله ژبه باندې د الله تعالی نوم اغشتو. او بیا چې کله شپه شوه دی ډېر زیات ستړی و، بیا چې ده کله د چردام وکړو کمرې ته رالو ویې کتل،
نو په کمره کې نه تسبیح وي او نه مونځله وه. خو دغه نیک سړي بیا هم همت ونه بایللو او بیا یو صفا کپړه په ځمکه باندې خوره کړله او مونځ یې وکړو او بیا په خپلو ګوتو بندونو باندې تسبیح وویلې او بیا چې کله سحر شو نو د سحر مونځ یې وکړو او بیا چې کله د قرآن شریف تلاوت کو نو د بهر نه د لوښو اوازونه راتلل، انګورې لوښي راغشتل او په ځمکه یې رالړکول. عبدالله د قرآن شریف تلاوت بند کو چې کله بهر ته رووتل او چې ویې کتل نو ټول لوښي په صحن کې خواره پراته وو او نن د ده زوی سحر وختي د کوره وتلی و. په دې وجې دې نن د سحر نه دا تماشه جوړه کړې وه او دا صرف د دې دپاره چې دا بوډا سړی عبادت ونه کړی شي او د دې بوډا سړي په عبادت به دې له هسې بېڅه غوسه ورتلله. اگر چې دا پخپله مسلمانه وه خو د مسلمانۍ باوجود به هم دې له د ده په عبادت باندې هسې بېڅه غوسه ورتلله. او بیا چې کله دا نیک انسان د خپلې کمرې ته رالو نو دغه ظالم انګور راله او د سر د ویښتو نه ونیو او بهر یې رالړه کړو او د دې بوډا سړي سر یې د خپلو د خپو لاندې کړو او ورته یې ویلي چې د جوکې په شان سا دی دا مړ کېږي هم نه که نه چې تا باندې زه هر څومره ظلم وکړم او زر پاسه شا به ټول کارونه وکړه. دغه بوډا سړي د ټول کور کار وکړو او بیا قرآن شریف پسې ګرځېده چې په دې کې واپس ورپسې د انګور دننه رالاله او ښه ډېر یې ووهلو خو عبدالله هیڅ قسم شکایت ونه کو او واپس خپل عبادت کې مصروفه شولو ځکه چې عبدالله ځان سره ویلې چې ما خو اوس د ټول کور کارونه ختم کړل او اوس چې مې تر څو خپل عبادت نی ختم کړی نو زه به د دې ځای نه پاسم. او بیا چې په دې انګور ډېر زیات ظلم وکړو او د ډېر زیات ظلم کولو نه باوجود هم دې بوډا سړي عبادت پرې نه خولو نو د انګور ځان سره سوچ وکړو چې زه به اوس داسې چل کوم چې دا قرآن شریف به د خپل کور نه بهر کوم او چې زما په کور کې دا قرآن شریف نه وي نو دې به بیا څنګه تلاوت کوي. او بیا چې کله څنګه قرآن شریف ته لاس کول نو د الله تعالی عذاب پرې رالو، لاسونه او خپې یې کاږه شول او په جسم یې داسې عجیبه شان ویښته راوختل او بیا په لږ ټیم کې د دې شکل بدل شو، زناور ته جوړ شو. دغه نیک انسان چې کله په شا دې ته وکتل نو دې نه زناوره جوړه شوې وه. دغه نیک انسان خو ته اول ویرېدو او د الله تعالی ذکر یې کو د کمرې نه بهر طرف ته یې رامنډه کړله. بیا چې کله مخکې لاړه او ویې کتل نو د ده زوی ولاړو او د ده زوی دا ټول هر څه په خپلو سترګو باندې په خپله وکتل او د ده د ښځې نه زناوره جوړه شوې وه او دا چې کله بیا د خپل خاوند طرف ته راله، خاوند چې ورته کله وکتل نو غوږونو له یې ګوتې یوړلې او د دې ښځې په ټول جسم باندې ویښته راختلي وو او زناوره ترې جوړه شوې وه خو صرف مخ یې نو بدل شوی، مخ یې هماغه شانو. دا هماغه ښځه وه کومې چې به عبدالله عبادت نه رامنې کو. بیا دې خاوند دا خپله ښځه د کوره بهر وایستله او دا ښځه د علاقې د خلکو دپاره یو عبرت جوړ شو او د دغې علاقې ماشومانو چې به دې ته وکتل نو یریدل به تې. بیا د علاقې خلکو دا ونیول او ځنګل طرف ته یې بوتلله او ځنګل کې یې پرېښوله. هلته ځنګل کې پې ښه ډېر ځناور راتو شول او ویې خوړله او بیا دا خبره د اور په شان لرې لرې علاقو پورې خوره شوله او چې کله بیا دغه جینۍ او هلک ته پته ولګېدله نو هغې رالل او تپوس یې ترې وکړو چې دا څه چل شوی دی. نو عبدالله ورته وویلې چې کله یو مسلمان بل مسلمان په عبادت کې صحیح کي نو هغه پې خوشحالیږي او په خپله مو سره عبادت شروع کوي. خو زما انګور چې به کله هم زه د الله تعالی په عبادت باندې ولیدلم نو دی له به غوسه ورتلله او زه به یې د عبادت نه ایستلم او د تسبو او د قرآن شریف بې حرمتي کولو کوشش یې کړی و. په دې وجه د الله تعالی عذاب په هغې باندې رالو او الله تعالی دغه ښځه د ټولو خلکو دپاره د عبرت یو نشان جوړ کو او الله تعالی ته پته وه چې دا زما د زوی لایقه نه وه او زما د زوی لایقه خو دا جینۍ ده کومه چې ستا خور ده. او بیا دې نیک بزرګ د دې هلک خور سره د خپل زوی نکاح وتړله او بیا چې کله د عبدالله دا نوي انګور کور ته رالله نو دې په خپل کور کې یو وړه شان مدرسه کولو کړله او د دې علاقې ماشومانو ته به یې د دین سبق خولو او د دې علاقې ډېر ماشومان حافظان جوړ کړل. عبدالله چې به خپل انګور ته کتل نو ډېر زیات خوشحاله به و ځکه چې ده ته د انګور په شکل کې یو لور میلو شوله او بیا د دې کور نه خدای پاک یو ښایسته مدرسه جوړه کړله او دې ټولو به په خوشحالۍ باندې ژوند تېراوه.